بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. راځو د نن ورځې په درس کې د مادې دوهګونی خاصیت یا د مادې دوهګونی طبیعت تشریح کوو. د مادې د دوهګوني طبیعت نظریه دا یوه ځانګړې تاریخچه لري. په 18م قرن کې د نور په اړه باندې دوه کاملا متضادې نظریې شتون درلود چې یوه د نیوټن نظریه وه او بله د هیوګینز. نیوټن ویل چې نور ضروي خاصیت لري او هیوګینز بیا ویل چې نور موجي یا څپهیز خاصیت لري. د دوی دواړو اختلاف 100 کاله شاوخوا دوام وکړ. بالاخره د انیشتاین، نیلز بور، ماکسویل، پلانک او ځینو نورو عالمانو لکه ډي بروګلي، هایزنبرګ، دې عالمانو د موادو د دوهګوني طبیعت په اړه باندې او همدارنګه د نور په اړه ټاکلې نظریې وړاندې کړې. یعنې دوی ویل چې نور یو ډول انرژي ده چې د موجي خاصیت په لرلو سره ضروي خاصیت هم لري. یعنې دوی د نیوټن او هیوګینز مسئله حل کړه. په پیل کې کله چې د مادې د دوهګوني طبیعت خبره کېده نو یوازې د دوهګوني طبیعت نظریه په الکترون او نور او ځینو نورو مایکروسکوپیک ذراتو پورې محدودې وې. مګر په دې پسې یو بل عالم چې هغه ډي بروګلي نومیږي، ډي بروګلي وویل چې یوازې نور او الکترون نه بلکې ټول غټ اجسام یا مایکروسکوپیک اجسام هم دوهګونی خاصیت لري. بیا دوی یوه معادله لاسته راوړه چې لمډا مساوي کیږي h تقسیم په ام وي. یعنې دوی ویل چې د ټولو اجسامو د موج اوږدوالی د هغوی له مومنټم سره معکوسه اړیکه لري. ام وي یا د اجسامو مومنټم. دغه معادله موږ تاسو کولی شو چې د پلانک او انیشتاین له معادلو څخه ثبوت کړو. دغه لومړۍ معادله د انیشتاین معادله ده چې د انرژي او کتلې ترمنځ رابطه راښیي. او دویمه معادله د پلانک معادله ده. پلانک د لومړي ځل لپاره وویل چې په طبیعت کې د انرژي انتقال په پیوسته ډول نه دی بلکې انرژي په طبیعت کې د متقاطع پاکټونو په شکل باندې انتقالي. بیا یې ویل چې د هرې انرژي مقدار د هغې له فریکونسي سره مستقیمه اړیکه لري. بیا یې دا تناسب په مساوات اړول نو یو ثابت یې ور ضرب کړ. نو ای مساوي h ضرب د نیو دا د پلانک معادله ده. په دې معادله باندې د وړانګو د انرژي مقدار محاسبه کیږي. ای انرژي h د پلانک ثابت او نیو فریکونسي ده. په دغه معادله کې که وګورو نیو یا فریکونسي دا یو ټاکلی قیمت لري چې د هغې قیمت سی تقسیم په لمډا دی. سی د نور سرعت او لمډا د هغه د موج اوږدوالی دی. نو که چېرته موږ تاسې په دویمه معادله کې د نیو په ځای د هغې خپل قیمت ولیکو نو دا معادله لاسته راځي. دا د ای په خپله مو ولیکله، اچ مو هم په خپله ولیکل، د نیو په ځای مو سی په لمډا ولیکل. اوس موږ تاسو راځو دا معادله د انیشتاین له معادلې سره پرتله کوو. که وګورو د دغې معادلې چپ طرف ای ده او د دې هم چپ طرف ای ده. یعنې د دې دوو د لومړۍ معادلې او د درېیمې معادلې کیڼ لوري سره مساوي دي نو ښي لوري هم سره مساوي کوو. نو د لومړۍ معادلې ښی لوری ام سی مربع او د درېیمې معادلې ښی لوری h ضرب سی تقسیم په لمډا دی. نو کله چې دا سره مساوي شي نو د ثبوت لپاره دواړه طرفونه په سی باندې ویشو. دا طرف هم په سی ویشو او ښی طرف هم په سی ویشو. یو سی له یو سی سره اختصاریدونکې ده او دغه سی هم له دې سی سره اختصاري. نو کله چې دغه سی له سی سره اختصار شي فقط ام سی پاتې کېږي او دغه سی کله دې سی سره اختصار شي h تقسیم په نیو په لمډا پاتې کېږي. h تقسیم په لمډا. نو اوس په ثبوت کې لږ نور هم په مخ نو دا طرفین وسطین کوو.
وبخئ. مخکې له دې چې طرفین وسطین یې کړو لومړی راځو دغه سی په وي تعویضوو. که وکتل شي سی د نور سرعت راښیي، مګر ډي بروګلي وویل چې یوازې نور نه او الکترون بلکې ټول ماکروسکوپیک یا غټ غټ اجسام هم دوه ګونی خاصیت لري. نو کله چې د نورو ټولو اجسامو د سرعت لپاره خبره کیږي نو د سی په ځای به وی لیکو، وی ویلاسټي د ټولو اجسامو سرعت پرېښودل کیږي، او سی باندې یوازې د نور سرعت موږ ښودلی شو، یعنی دا د نور سرعت لپاره ځانګړې شوې ده. نو بالاخره که د سی په ځای وی ولیکو نو ام وی مساوي اچ تقسیم په لمډا دا معادله لاسته راځي. اوس د ثبوت لپاره دا طرفین وسطین کوو. د دې مخرج یو ده، یو چې په اچ کې ضرب شي هماغه اچ کېږي او لمډا په ام وی کې ضربېږي. نو دا ځلې موږ تاسې د مساوات دواړه طرفونه د لمډا په ضریب باندې ویشو. بالاخره موږ تاسې ته دغه بڼه لاسته راځي، یعنی چپ طرف هم په ام وی ویشو، ښی طرف هم په ام وی ویشو. دا له دې سره اختصاریږي. کله چې اختصار شي یوازې لمډا پاته کېږي او ښی طرف مکمل رانقلوو. نو لمډا مساوي کېږي اچ تقسیم په ام وی. دا د ډي بروګلي معادله ده، په دغه ځای کې هم تاسو لیدلی شئ. نو دا معادله موږ تاسې ثبوت کړه. په دغې معادله باندې د ټولو اجسامو د موج اوږدوالی محاسبه کېږي. د مثال په ډول وایي که یو مثال موږ تاسې حل کول په دې وغواړو، وایي د هایدروجن اتوم په لومړي مدار کې د الکترون د موج اوږدوالی محاسبه کړئ. نو د دې لپاره موږ تاسو لومړی مجبور یو چې د هایدروجن اتوم په لومړي مدار کې د الکترون سرعت محاسبه کړو. د هایدروجن اتوم په لومړي مدار کې د الکترون سرعت محاسبه کولو لپاره موږ تاسې فرمول لرو چې وی مساوي کېږي یو په ان ضرب 2.18 ضرب لس په توان د 8 سانتي متر پر سکند. دا د الکترون سرعت د هایدروجن اتوم په لومړي مدار کې. نو د لومړي مدار لپاره ان یو قیمت خپلوي. کله چې د ان په ځای یو ولیکو نو یو تقسیم په یو یو کېږي، یو چې په دې عدد کې ضرب شي بیرته هماغه عدد لاسته راکوي. نو بالاخره د هایدروجن اتوم په لومړي مدار کې د الکترون سرعت 2.18 ضرب لس په توان د 18 سانتي متر پر سکند دی. نو زه راځم دغه سانتي متر په متر اړوو. نو 2.18 ضرب لس په توان د 6 متره کېږي پر سکند. او د الکترون کتله هم موږ تاسو ته معلومه ده 9.1 ضرب لس په طاقت د منفي 1.10 کیلوګرامه. او د پلانک ثابت دا خو ثابت قیمت دی، د دې قیمت هیڅ تغییر نه خوري، دا هم لیکو. یوازې لمډا نامعلومه ده، لمډا پیدا کوو. نو راځو له دې فرمول څخه استفاده کوو، یعنی د اچ او ام وی په ځای باندې د هغوی خپل قیمتونه لیکو، لمډا لاسته راځي. دا د اچ تقسیم په ام وی مو ولیکل، د اچ په ځای باندې خپل قیمت لیکو، د ام په ځای باندې د الکترون کتله لیکو، او د وی په ځای باندې د الکترون سرعت لیکو. نو بالاخره دغه اشاري رقمونه را جدا کوو، 4.8 او په مخرج کې 9.1 او 2.13 اشاري رقمونه مو را جدا کړل. طاقت جدا لیکو، د سرعت طاقت په خپله د مخرج طاقت لس په توان منفي 1.10 چې سرعت ته انتقال شي لس په توان مثبت 1.10 کېږي، او لس په توان منفي 6 چې سرعت ته انتقال شي لس په توان منفي 6 کېږي. او واحدات د ژول په ځای باندې نیوټن ضرب د متر لیکو، نیوټن ضرب د متر ژول کېږي او سکند په خپله لیکو. او په مخرج کې کیلوګرام واحد ده، متر ده او سکند، دا مو په خپله ولیکل. اوس راځو دغه د مخرج اشاري رقمونه سره ضربوو. د سرعت اشاري عدد په خپله د مخرج عددونه چې سره ضرب شي 19.838 کېږي. او په دې ځای کې له قاعدو څخه یوه قاعده له 4 نه چې 1 منفي شي 3 پاتې کېږي، او همدارنګه 3 جمع 6 نه کېږي، نو 10 په توان منفي 9 د دغو 3 طاقتونو نتیجه ده. او په واحداتو کې د نیوټن په ځای باندې کیلوګرام ضرب د متر په سکند مربع لیکو. نور هیڅ تغیرات نه پکې راولو. راځو بالاخره دغه اشاري رقم په دې مخرج باندې ویشو، نتیجه یې 0.0332 ضرب لس په طاقت د منفي نه ده. واحداتو کې که وګورو دغه متر له دې متر سره اختصاریږي، کیلوګرام له دې کیلوګرام سره اختصاریږي. دغه سکند مربع یو سکند چې د سرعت له سکند سره اختصاریږي، او دا بل سکند چې له دغه سکند سره اختصاریږي.
خبره ختمیږي، فقط 1 متر پاتې کیږي. یعنی مترونه دلته 2 دي، 1 متر او بل متر، او دلته 1 ام ده، نو 1 له 1 سره اختصاریږي، فقط دا 1 متر پاتې کیږي. نو بل اخر دغه عدد که موږ تاسو په علمي روش باندې ولیکو، نو 3.342 ضرب لس په طاقت دی منفي لس کیږي. یعنی کله چې اشاریه چپ طرف ته انتقالیږي، نو له لسو له توان څخه چې ورسره ضرب په حالت کې وي له هغه څخه هم 1 کمیږي. نو بالاخره لمړه مساوي کیږي 3.342 ضرب لس په طاقت دی منفي لس متره. دا د هایدروجن اتوم په لومړي مدار کې د الکترون د موج اوږدوالی دی. راځو په دې پسې یو بل مثال هم حل کوو. وایي یو بال چې 500 ګرامه کتله لري، که په 80 متر پر سکند سرعت سره وار شوی وي، نو د موج اوږدوالی پیدا کړئ. نو راځو لومړی موږ تاسې د دې سرعت لیکو. 80 متر پر سکند د دې بال سرعت دی او کتله یې 500 ګرامه ده، نو دا کیلو ګرام ته اړوو 0.5 یا نیم کیلو ګرام کیږي. او همدارنګه د پلانک ثابت هم لیکو، د موج اوږدوالی لاسته راوړو. نو راځو د موج د اوږدوالي معادله لیکو. لمډا مساوي کیږي h تقسیم پر mv. د h په ځای خپل قیمت لیکو او دا یې واحد دی. او د بال کتله 0.5 کیلو ګرامه لیکو، ضربوي د هغه په سکند په سرعت 80 متر پر سکند کې. بالاخره لمډا مساوي کیږي، اشاري رقمونه په خپل را جلا کوو، یعنی 0.3 را جلا کوو، او د مخرج اشاري اعداد هم که اشاري دي که غیر اشاري دي دا جلا لیکو. او طاقت مو جدا ولیکل. د ژول په ځای باندې نیوټن ضرب د متر لیکو او سکند په خپله لیکو، او په مخرج کې کیلو ګرام جلا کوو، متر پر سکند هم د ضرب په حالت کې ورسره لیکو. 0.3 بیا هم په خپل حال لیکو، 0.5 په 80 کې ضربه دا 40 کی، او لس په توان منفي 4 هم لیکو، او دلته د نیوټن په ځای باندې د همدغه نیوټن په ځای کیلو ګرام ضرب د متر په سکند مربع لیکو، او دغه بل متر هم پاتې ده او سکند هم پاتې ده. بالاخره دا 0.3 که په 40 تقسیم شي 0.1 کیږي، ضرب لس په طاقت د منفي 4. کیلو ګرام له کیلو ګرام سره اختصاریږي، دغه متر له دغه مخرج له متر سره اختصاریږي، سکند یو له دغه سکند سره اختصاریږي، او یو سکند له دې سره اختصاریږي، فقط 1 متر پاتې کیږي. نو دغه عدد لیگ نور هم د علمي علامه گذاری یا د علمي روش په شکل لیکو. نو لمډا مساوي کیږي 1.8 ضرب لس په طاقت د منفي 15 متره. کله چې اشاریه ښي طرف ته انتقالیږي، نو له دغه توان څخه 1 کمیږي. نو بالاخره د نوموړي بال د موج اوږدوالی 1.8 ضرب لس په طاقت د منفي 15 متره دی. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم. ښه وخت.